ما ویل په دې کې یو د پښتو جواب دی د پښتنو بل د قرآن جواب دی د پښتنو جواب دارې خې کړي که سات وس رسیږي جوړ شمنه کړه الله یو غریب پیدا کړي بل مالدار پیدا کړي خې کړي زور دې رسیږي راشه زور دې چریږي ویشل ولا دهر یې چې کوم فلم نه د دې زیره اثر چې دی اکثر هغه خلک دي چې کوم خلک په کالج او په یونیورسيټي کې سبق وایي ایجوکیټډ خلک وي طالب یافته طبقه ځان ته وایي هغه اکثر د دې زیره اثر دي او دارنګي هغه خلک د دې زیره اثر دي کم خلق چې خواهش پرست وي دهریت اکثر په دغه خلقو کې خور دی په دې بنیاد باندې چې دهریت دا د فحاشۍ او د اوریانۍ دپاره څومره کوشش کوي بل څوک یې نشي کولی نو کم خلق چې خواهش پرست دي هغوی د دهریت شکار کېږي ځکه چې چونکې د خواهش پرستۍ د فحاشۍ مخې ته چې رکاوټ دی هغه اسلام دی او دین دی چونکې دین اسلام دا پابندۍ ژوند دی او حدیث کې راغلی دي الدنیا سجن المؤمن دنیا خو د مؤمن دپاره جیل دی لکه څرنګه چې په جیل کې یو جیل ټیم تېروي او د جیل د واډن د اجازت د بغیر خوراک نشي کولی سکات نشي کولی باتروم ته نشي تللی خپل خواهش هغلته نشي پوره کولی څو پورې چې د جیل واډن اجازت دی ورکړی دغه شان مؤمن په دنیا کې به د کتاب او سنت دای په لاندې ژوند تېروي پابندۍ ژوند به تېروي الله او رسول وایي دا کار وکړه دا به کوي الله او رسول وایي مه کوه نه به کوي چونکې قرآن کې الله ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن مه نږدې کېږئ بې حیا ته که ښکاره یې او که پټ وي قرآن موږ ته دا تربیت راکوي چې فحاشۍ ته به نږدې کېږم نو چونکې خواهش پرست خلک دی مخې ته رکاوټ هغه اسلام دی لہذا هغوی د اسلام د لاس په دې وجه باندې انځي او د تحریت شکار کېږي او هغوی بیا اعتراضونه څه کوي د الله په باره کې چې کوم اعتراضونه دي کوي چونکې ځان سره ملګري پیدا کوي د ملګرو افکار دی نظریات دی ذهنونه خرابوي په باطل اعتراضونه باندې خرابوي نو کومه خبره چې مخکې سره 6500 کاله مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه امقه شانته هغه وسوسې دا خلک وسورار دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و تاسو کې یو تن ته شیطان راشي دا وسوسه د الله مبارک ورځي چې هذا خلق الله هذا خلق الله فمن خلق الله دا خو الله پیدا کړی دا الله پیدا کړی دا شی خو فمن خلق الله دا الله چا پیدا کړی دا اکثر دا تصور ورکول کیږي او دا اعتراضات اکثر وسم خلق کوي او مخکې خلق کوي نبی صلی الله علیه وسلم هغه چونکې مؤمنانو ته خطاب کړي مؤمنانو ته وایي تاسو کې یو تن ته چې کلم دا وسوسه راشي هغه زر اعوذ بالله وایي او د خپل تصور د خپل فکر دی بدل کی لیکن اوس چې کله یو کافر دی یو دهري دی یو کمیونست دی چا په کالج او په یونیورسيټي کې د لیلن او سټالن د هغې افکار او نظریات اختیار کړي دي او د دهریت جامې اغوستلې ده اوس هغه په اعوذ بالله باندې مطمئن کېږي نه هغه مطمئن کېږي نه په دې باندې نه یې دپاره به جواب صحیح د یې دپاره جوابونه الحمدلله ډېر به ورکړي دي قرآن پای باندې کولی قرآن خو د دې خلکو باره کې دا ویلي ما چې کوم آیات کریمه پیش کړه دې کې م الله فرمایلي دا کفار وایي دا منکرین دا الله د وجود نه هغوی څه وایي وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا دا صرف زموږ د دنیا ژوند دی نموت و نحیا څه خلک پوره څه خلک ژوندي کېږو وما یهلکنا الا الدار موږ نه هلاکوي مګر زمانه م هلاکوي الله وایي دې دپاره په دې باندې هېڅ قسم علم نشته دی دا صرف ګمان پسې روان دي
نو تا ته وای دا شی الله پیدا کړی دا الله پیدا کړی نو الله چا پیدا کړی زمانو دا ځاوي خبرې نکوم بلکې دا تحقیقي خبرې تاسو کوم په کالج کې په یونیورسيټو کې وس باقاعده د درس ورکول کیږي ډېر لیکچرران شته د دهریت لباس یې اغوستلی دی د دهریت افکار هغې کېنولي په خپل ذهن کې د خپل شاګردان خپل سټوډنټان هغې ته باقاعده لیکچر ورکوي او دغه دهریت درسونه او د هغې اعتراضونه ورته ښیي چې تاسو په مسلمانانو باندې دا اعتراض کوئ نو ما ته یو ملګری راغی وایي زما په فیسبوک باندې د چا سره بحث دی او همدغه اعتراض یې راباندې کړی دی چې هر څه الله پیدا کړي د الله چا پیدا کړی دی ما ورته ویل د دې جواب هغه دا دی چې چونکې بعضې سوالات هغه سوال کول غلط دي بعضې سوال کول دا غلط دي د هر سوال جواب نه که ته وایې چې الله چا پیدا کړی مونږ یو دا سوال دی غلط دی د دې داسې مثال دی یو سړی چاته وشي د انور ولې رڼا کوي دا خو بدیهیات دي هر چاته پته چې انور رڼا کوي د دې به څه دلیل پیش کړم د دې دلیل به تا ته مونږ څه پیش کړو ته خو د بدیهیاتو نه انکار کوې ستا علاج کول پکار دي چې کوم د دماغو ډاکټري چې هغه نه بوځي بدیهیاتو نه څوک انکار کوي خو بهرحال ما جواب واورئ ملګري ته مې ویل یو د ریاضي په حیثیت جواب دی یو د سیل سوال په حیثیت جواب دی د ریاضي والا جواب دا دی ورته دا سوال جواب نه وی تا باندې زمونږ اعتراض دا دی ته خو ایجوکیټډ ځان ته وایې ته نه په دغه باندې 10 په 3 باندې تقسیم کا 10 په 3 باندې ته تقسیم کا برابر موږ بتاتے ویو چې الله چا پیدا کړی ما وی چې نبی علیہ السلام عمر درکړی شي ته 10 په 3 باندې برابر نشي تقسیمولی شي دغه شان ته بلی کیای دغه شان ته بلی کیای نشي تقسیمولی مال ته دا تقسیم کا وته مونږ بل جواب در ملګری وی چې کله ما ته دا اعتراض ورکو وسه پورې خاموش دی بیرته جواب نه را کړی سینسي لحاظ سره جواب داري یو اکسیجن بل هایدروجن دی دواړه متضاد ګیسونه دي لیکن شکل یو ځای شي دایره اوبه جوړیږي دا ولې جوړیږي حالانکه متضاد اشیاء دي ولې دا غي اوبه جوړیږي هایدروجن او اکسیجن د دې جواب تراکا من به تعالی جواب درکړو چې الله چا پیدا کړی او بل جواب داري کم چې مناطقو کوي او داری منطقی طرز باندې کوي او دارنګي متکلمین بیا مناطقو طرز اختیار کړی دی اصل کې جواب متکلمین کوي چې دا خو بیا تسلسل لازمي کی کتوی چې الله دای د پار خالق شته نو هغه خالق باره کې بیا بل تپوس کېدلی شي دای د پار خالق څوک دی دای د پار بیا بل تپوس کېدلی شي چې داغه خالق څوک دی دا خو لا متناهي سلسله او تسلسل خو باطل دا سلسله شروع د زمانو کالج کې دا اعتراضونه کیږي بلکې یو کس ما ته راغی یو زمونږ دلته یو لیکچرر دی ویل موږ ته ویو اوس ګوره دهریت ته اوس خلک راکاږي مخکې نه ورته لاره هموارئ بالکل د الله له وجود نه انکار د شاګردانو مخکې نه کوي بلکې هغوی ته اعتراضونه په ذهن کې ورارتئ وایي لګیا دی ویل وایي چې دا الله چې کوم تقسیم کړی دی او الله چې کوم خلک پیدا کړی دی په غلط طریقه پیدا کړي دي نعوذ بالله باقی دا کالج کی سٹوڈنٹ ما تراغے دا کالج یو علق ما ترائی ما تنمون تخبر لیکچرر دا ہوئی ما الوالی الویل چی دا طول انسانان اللہ یو شنول نے پیدا کول چی دا یو غریب پیدا کرد بلی مالدار پیدا کرد غریب گردی چر دا ٹاکی چلی پس سور نور بان یو دارگی دا اخنی پا موسم کی مالدار مزی کئی دا یو شنول نے پیدا کول